فالج یا د ګوزن ناروغي څنګه رامنځته کیږي؟ لکه څنګه چې د انسان زړه ټول بدن ته وینه پمپ کوي او په دغه وینه کې چې د غذایي مواد او اکسیجن دی چې د انسان بدن ورته اړتیا لري، همداسې یعنې مغز هم غذایي موادو ته اړتیا لري چې د وینې د لارې هغې ته چې دی رسیږي او دغه وینه د کوچني رګونو په واسطه باندې یعنې مغز ته رسول کیږي او بالاخر مغز په دې ډول باندې تغذیه کیږي. کله چې دغه کوچني رګونه د مغز تنګ شي یا بند شي او یا چې دی وچ وي، نو په پایله کې چې دی د فلج یا فالج ناروغي چې دی رامنځته کیږي. علتونه یې چې دی ډېر زیات دي، خو مهم علتونه یې د وینې لوړ فشار، ځکه چې د وینې د لوړ فشار په پایله کې په مغز کې رګونه چوي او وینه چې دی د مغز د پاسه راټولیږي او بالاخر مغز خپله وظیفه صحیح نشي اجرا کولی او ناروغ چې دی فلجي. د شکرې ناروغي چې کومه ده، دا د وینې غوړ چې دی د رګونو په دیوالونو کې راټولوي او دغه رګونه چې کوم دي د مغز یا تنګوي او یا یې بندوي او هغه برخې د مغز ته چې دی وینه سمه نه رسیږي، نه تغذیه کیږي او بالاخر چې دی هغه برخه د مغز چې دی مړه کیږي او فلجیږي. مخدره مواد او همدارنګه تمباکو، هغه که هر ډول دي، یا د چلم په شکل یا د سګرټ په شکل باندې، دا چې دی د فلج ناروغي چې دی رامنځته کوي او دا هم داسې کوي چې غوړ چې دی په رګونو کې راټولوي یا رګ بندوي او یا یې تنګوي. او همدارنګه هغه ناروغان چې زړه په غیر منظم ډول باندې حرکت کوي. کله چې زړه په غیر منظم ډول حرکت کوي، د زړه په جوف کې وینه چې دی د یو ګردان په شکل باندې داسې تاویږي، راساً د یوې برخې د زړه نه بل ته نه ځي، بلکل یو دوران غوندې کوي او بیا بعد د هغې نه چې دی بلې برخې ته د زړه ځي. د دغه دوران په پایله کې چې دی د وینې غوړ راجمع کیږي او دغه د یو ټوټې په شکل باندې کله چې دا مغز ته ورسیږي، د مغز رګونه ډېر زیات نري دي، هغه چې دی بندوي او بالاخر ناروغ چې دی په فلج باندې اخته کیږي. نښې نښانې د فلج څه دي؟ ناروغ چې دی په ناڅاپي ډول باندې ګونګی کیږي، تړتړی غږیږي، په خبره باندې څوک نه پوهېږي، خولې یو طرف ته کږه وي، د خولې نه لاړې روانې وي د اوښکې نه، همدارنګه د سترګې نه اوښکې روانې وي ځکه د یوه سترګې نه پټېږي او یوه طرفه فلجي په خپل د نیمایي طرف باندې چې دی هېڅ نه پوهېږي. د فلج دا نښې نښانې یا خو د 4 ساعتو پورې وي او په خپله ښې کېږي او یا دا چې په دایمي یا په عمري شکل باندې دغه نښې نښانې پاتې کېږي. که کله یعنې د فلج نښې نښانې په چا کې ولیدل شوی، نو په سملاسي ډول باندې دا ډول ناروغ روغتون ته رسوئ، ځکه چې 4 ساعته وخت دا لري. یعنې کله چې ناروغ روغتون ته ورسول شي، هلته عکس اخیستل کېږي د سر، که په سر کې چېرته ډېره وینه وه هغه ته عملیات کېږي، د سر نه وینه لرې کېږي او بېرته مغز چې دی خپل صحیح کار شروع کوي او هغه نښې نښانې د منځه ځي. که چېرته لږه وینه وي هغه جذبېږي او په قراره چې دی ناروغ ښه کېږي. که چېرته پکې وینه نه وي، نو دا معنا ده چې یعنې دغه یو کوم وړوکی رګ بند دی د مغز، نو په دغه وخت کې ورته یو پچکاري کوي او هغه رګ چې دی بېرته ازادېږي او هغه څه ستونزه چې یعنې دا ناروغ چې فلج لري هغه بېرته چې دی ښه کېږي. خو که چېرته د 4 ساعتو نه وروسته ورسول شي، نو بیا دا رګونه د پچکاري په واسطه باندې نه ازادېږي. نو په دې اساس باندې ټینګار په دې دی، کله چې د فلج نښې نښانې په هر چا کې ولیدل شي، دغه ناروغ باید په سملاسي ډول باندې چې دی روغتون ته ورسول شي. 15 فصلو کې د فلج ناروغان باندې په کال دننه کې بله د فلج حمله راځي او 30 فصلو کې د فلج ناروغانو کې په کال کې دننه د زړه حمله راځي. په فالج یا ګوزن باندې به بله ویډیو هم کوو، موږ سره پاتې شئ. که دا ویډیو مو خوښه شوي وي، زموږ کانال سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې روغتیایي خپرونې تر تاسې در ورسیږي ستاسې د بشپړې روغتیا په